ناس دا د قومو نومونه زما نه دي زده خو دونې قدر ویلی سم چې هغه غیرتمند پښتانه چې نن زه د دوی په میان کې ناست یم دا زه د ځان دپاره فخر بولم چې زه نن په هغه غیرتي ولس کې ناست یم چې پر هغه باندې یو قیامت تېر شوی دی د هغه قیامته بعد هم نن د دغه ظالم ریاست سره یو معمولي ډېر مطالبه کوي په کار خو نه و زموږ پر دغه خاوره زموږ پر دغه وطن باندې خو ډېر زیات ظلم جبر تېر شو موږ خو ډېر بې ځایه مړه شو زموږ کورونه ونړېدلو زموږ کورونه ړنګ شو موږ هغه غیرتمند قوم یو چې موږ پر خپل کور شاوخوا چاردیواري راګرځو د عزت دپاره زموږ چاردیواري هم خلک رالو راویې نړول د هغه باوجود بیا موږ راټولېږو بیا و دا ظالم ریاست ته و دغه ظالمانو خلکو ته موږ په ډېر خواست په مینه ورته وایو چې نور نو زموږ پر وطن قبضه مه کوئ عزیزانو دا ډیم یا دغه وړې وړې خبرې هغه منظور پښتون موږ په اسلام آباد کې اول وار یو 4-5 مطالبې ورته کېښولې خو هغه هم دوی تر اوسه پورې حل کړي خو نه دي خو چې کوم ځای له پي ټي ایم لاړئ چې کوم قوم له ولاړئ کومې علاقې له ولاړئ چې هره ستونزه وه هغه زموږ د پي ټي ایم ده ها چې بیا حل نه سي بیا موږ پر قراره باندې نه کښېنو زموږ به صرف دا 5 مطالبې نه وي زموږ په هر کلي کې په هر کور کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې پښتون چیرې په تکلیف وي ها زموږ مطالبه ده چې موږ به دا پښتون د دغه ظلم جبر د دې څخه خلاصو عزیزانو زموږ د راتګ مطلب دا وطن تر جنګ وتلی وطن دی بلکې دا وطن نه چې چیرې پښتون دی پګړۍ یې پر سر ده ژیره یې پرې ایښې ده ولیا د پښتانه ده هغه په دې ملک کې په داسې انداز باندې ژوند تېروي هغه په دې ملک کې په داسې انداز ژوند تېروي لکه د بار ملکه څه چې موږ راغلي یو زموږ سره رویه پر چک پوسټ هم دغه یې ده زموږ سره رویه پر سټیشن هم دغه یې ده زموږ سره رویه په هر ځای کې موږ داسې یو موږ داسې مشکوکه په دا ښارو کې ګرځو که په لاهور کې ګرځو که په کراچي کې ګرځو زموږ پر کاروبارو باندې قبضه ده که موږ په یو ښار کې یا په پنجاب کې یا په سند کې یا په یو ځای کې د غربت یا د جنګه څخه موږ خپل وطن پرې ایښی دورې تللي یو هلته موږ خپله مزدوري کوو د مزدورۍ دپاره هلته هم د راوانور غوندې ظالم بیا پر موږ مسلطه دی بیا پر موږ بتې اخلي بیا که موږ بتې نه ورکولې بیا موږ وژني اوس د دې عزت بچاولو دپاره د خپلو مېرمنو د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د خپلو ساسرو د خپلو سپین ږیرو د خپلو مشرانو د خپلو ځوانانو د خپلو طالب علمانو د خپل ولس د دې عزت بقا په یوه شي کې دا چې اتحاد وي اتفاق وي یو د بل سره لاسنیوی وي ته پر ما لاس واچوه زه به پر تا لاس واچوم یو بل به سره لښکرونه وکړو د یو د بل په حال به ځان سره خبر کړو جنوبیان به شمالیان له ولاړ شي شمالیان به جنوبیانو له ولاړ شي موږ دوی به سره ملګري سو دا ډېر دلته انګریز مغول دلته ډېر ظالمان زموږ پر وطن تېر سوي دي دلته خلک موږ ته وایي چې ګو افغاني ګو موږ اوس ودی تاریان اجري مړې خو ډیلی هم پښتانه پته کړی دي بنګلادیش هم پښتانه پته کړی دي لاهور هم پښتانه پته کړی دي دا پاکستان هم پښتانه پته کړی دي ای زموږ قبایل بیا یو دغه زه د دا یوې خبرې قبایل مشران ناست دي وایي قبایل تللي و کشمیر یې پته کړی څه دپاره یې پته کوئ کشمیر خو خپل وطن راڅه کې ولاړئ موږ کشمیر څه دپاره پته کوئ موږ که اوس رښتیا د خپل پلار یا تاریخ وګورو که چیرې موږ خپل تاریخ اوس وګورو په 83 کاله کې موږ سره په دغه ملک کې د میرې د زوی رویه سوې ده نو که موږ غیرت کوو زموږ دپاره وزیرستان کشمیر هم دی زموږ دپاره وزیرستان لندن هم دی زموږ دپاره خپل پښتونخوا وطن خپل دی هغه هر څه دی په دې کې به ملک صاحب ته کردار ادا کوي په دې کې به خان صاحب ته کردار ادا کوي په دې کې به امینې صاحب ته کردار ادا کوي په دې کې به سټوډنټ ته کردار ادا کوي ځوانه ته به کردار کې ادا کوي طالبه ته به کې ادا کوي ملا ته به کې ادا کوي چې زموږ د قوم سره کوم سړی تعلق لري هغه به ټول په دغه اتحاد او اتفاق کې کردار ادا کوي دا څه وبلو چې پر موږ باندې تېر شولو موږ اوس هم
په نورو شیانو باندې خلک لګیا دي که زما په خبرو څوک نه پوهېږي معذرت ډېر غواړم چې په نورو خبرو باندې خلک لګیا دي خو اوس دغه پښتون تحفظ مومنټ دغه مشران دا ځوانان راپورته سوي دي قسم درته کوو د ټول قوم سره پر قرآن دی لاس ایږدو که یا موږ د ایسای سره خر سو یا موږ د ایمای سره خر سو یا موږ د بار د ملکو د چا سره خر سو زموږ مرګ وطۍ ته داسې روا دی زموږ مرګ وطۍ ته داسې روا دی د کیمیا تر مشن موږ وباسئ موږ د دغه قوم ایجنټان یو موږ د دغه ولس ایجنټان یو موږ د دغه خاورې ایجنټان یو موږ د دغه خاورې لپاره راوچت سوي عزیزانو دلته مشران نور هم ناست دي اصله خبره خو سبا د زموږ ده سبا په میرانشاه کې ټول به راځئ یو سړی به نه پاتېږي که نوکري کوئ که ټیچر یې که هر څوک چې یې راځي که زموږ وطن ازاد شو موږ ته به هر څه وي که موږ یو دغه طرز دغه ته نیولي وو بیا په وله که موږ یا نوکري ځینې وکړو یا شی ځینې وکړو موږ خپل حقوق غواړو د حقوقو دپاره راپورته سوي یو سبا پر 14 تاریخه پر 10 بجې په میرانشاه کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه ده ستاسو د ټولو مشرانو ځوانانو څخه دا هیله کوو چې په دې جلسه کې د موږ سره په زیات تعداد سره شرکت وکړي انشاءالله تفصیلي مجلس به هلته سره کوو ایستي د ډېم خبره دننه باید آیا زموږ بوم راغی ولکه د ده پلار دا ورته ټینګ کړي